دا د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون هغه ډله ده چې تل د ښار له واټونو پلي لارو څارنه کوي او د ښار د لا تنظیم او پراختیا په برخه کې نه ستړي کیدونکي هڅې کوي. د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون غړو د خپلو روانو فعالیتونو په دوام نن د کندوز ښار، خان آباد او کابل بندر او د ښار ځینې نور واټونو پلي لارې له لاسپلورونکو موانعو پاکې کړې او د هغو هټیو ورونه یې وروتللي چې د یاد کمیسیون خلاف فعالیتونه یې ترسره کړي وو. د سپروشان چې دي دوی په پیاده رو کې خپل فعالیت نه پرېږدي، دوی لپاره سرایونه تنظیموو او دکانداران چې کوم دکانداران په پیاده رو کې دوی خپل هغه اجناس او اموال دي هغوی ته موږ دا هدایت وکړو چې تاسو دغه اجناس په پیاده رو کې مږدئ، اما یو نیم کسانو تخلف وکړو. د تخلف په مقابل کې د هغوی دوکانونه موږ مهرلا کړه. له دې سره سم ښاریان د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون د دې اقدام هرکلی کوي او دا د ښاري نظم او پراختیا په برخه کې د ټولو ښاریانو او هټیوالو لپاره ګټور بولي. دیگه این مردم دیگه کم داره احتیاط بکنن در حساب دکانداری و در حساب همین کار و بارشان و دیگه در حساب یعنی مال کشیدن و چیزا کشیدنشان باید در اینا متوجه شوند. اینا همیشه که میگن اینا متوجه نمیباشند. دکاندارا باید فکرشان باشه بوجی را بیرون نکشد، یک چیز دیگر را نکشد. پیاده‌رو باید ستاره نگاه کنه مردم تیر شو بیا. د کندوز ښاري نظم او پراختیا کمیسیون له لوري یادې لویې لارې او پلې لارې په داسې حال کې له لاسپلورونکو پاکې شوې چې له دې وړاندې د ښار ځینې نورې برخې له لاسپلورونکو موانعو پاکې کړې وې.